امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه په بغداد ښار کې اوسېدلو، خو د بغداد روټۍ به یې نه خوړله، ځکه د غزمکه عمر رضی الله عنه غازیانو ته وقف کړې وه. امام صاحب به د موصل ښار څخه اوړه راغوښتل او د هغې روټۍ به یې پخوله. یو ورځ د امام صاحب خادم د اوړو لپاره خمبیره د امام صاحب د زوی صالح څخه واخیستله، چې کله یې روټۍ پخه کړه د امام صاحب مخ ته کېښودله، نو د نورو ورځو په شان نه وه، بلکې بدله وه. امام صاحب خادم ته وویل چې په دې روټۍ څه شوي دي؟ هغه ورته وویل چې د دې روټۍ لپاره مې خمبیره ستا د زوی صالح څخه اخیستې ده. امام صاحب ورته وویل چې هغه د یو کال لپاره د اصفهان ښار قاضي پاتې شوی دی، د هغه روټۍ زما د مرۍ قابله نه ده، یعنې زه دغه روټۍ نشم تیرولی. د امام صاحب زوی د نورو په څیر قاضي نه و، د شپې خوب یې د 2 ساعتونو څخه زیات نه و، زیاتره به یې د شپې عبادت کولو او د